فرمایي فسوف یأتی الله، تاسو چې دین پرېږدئ وډار شئ چې دغسې دین موږ تیار نو څه به وشي؟ فسوف یأتی الله بقوم، الله به راولي داسې یو قوم یحبهم چې الله به د دوی سره مینه کوي ویحبونه، دوی به د الله سره مینه کوي. دا دو صفتونه، الله د دوی سره مینه کول او دویم دوی به د الله سره مینه کوي، د الله د مینې نه به یې زړه ډک وي. اذلة علی المؤمنین، د مؤمنانو سره به ډېر نرمي کوي. دا به نه چې د مؤمن او مسلمان سره په پټي باندې دشمني کوي، قام راټولوي او په وړو وړو خبرو باندې په ماشوم باندې د بل دروازې ته ودرېږي، وایي مرګ کوم مړی کوم تیار یم دا چل کوم هغه کوم. چې کافر راشي بیا وایي مړه دا سیاست دی، دا جهادونه مهادونه نه دي، اوس دا د پردیو سیاست دی. په دین باندې بیا جنگ ته تیار نه، مقابلې ته تیار نه، په ماشوم جنگ کوي او په دین جنگ نه کوي. په پټي باندې په پوله باندې جنگ کوي خو په دین جنگ نه کوي. د الله په دین خفه کېږي نه. په خپل په کور کې یو پیاله ماته شي په هغې خفه کېږي، خو چې د الله حکم ماتېږي دی پې خفه نه. د زوی د لور ټچ موبایل استعمالوي، بې حیایي پکې ګوري، دی پې خفه نه، خوشحاله په پیاله خفه کېږي چې 100 روپۍ به ورکوي دا یو پیاله. او څومره غصه سره وکړي، ډېر خلک بچي په دې پیاله باندې وهي، ډبوي د پیالې په تاوان پوهېږي خو د دین په تاوان نه پوهېږي. الله فرمایي اذلة علی المؤمنین، مؤمنانو سره نرمي کوي، مؤمنانو نه تیریږي، خیر دی کنځلې کړي وایي پروا نه کوي، دا راضي ده، ګاونډیتوب دی، کلیوالي ده، پروا نه کوي. عزة علی الکافرین، او د کافر په مقابله کې بیا جذباتي شي، وایي نه منم کافر، نه منم قانون، نه منم د هغې ثقافت، نه منم د هغې کلتور، نه منم. زه په خپل کور کې د کافر په شان ته لباس نه منم، عیاشي نه منم، بېدیني نه منم. عزة علی الکافرین، دا دو صفتونه چې د مؤمنانو سره نرمي، د کافر په باره کې سخت. اوس 5 او 6 صفت دا دی یجاهدون فی سبیل الله، د الله په لاره کې جهاد ته به دی په هر وخت کې چمتو وي. جهاد ګوره 2 قسمه دی. یو جهاد دی ته وایي چې انسان شپه او ورځ د الله د دین په فکر کې، شپه او ورځ د الله د دین لپاره محنت کوي، مدرسه وایي، مدرسه سنبالوي، قرآن کریم زده کوي او نور جدوجهد کوي، قرآن کریم آیاتونو باندې یو باندې دی عمل کوي، لګیایي. او بل جهاد دی ته وایي چې تور او ټوپک راغستل، د کافرو په مقابله کې ودرېدل. دا 2 قسمه جهادونه دی کوي، هم د ژوند مقصد دین دی، هم د دین لپاره قربانۍ ته چمتو وي. یجاهدون فی سبیل الله. 6 ولا یخافون لومة لائم، د چا د ملامتیا نه دی یریږي نه، چې خلک به ماته دا ووایي، خلک به ماته بیا دا ووایي. ځکه چې په دین روانېږي خلک در پسې خبرې کوي، نو ته بیا د خلکو د خبرو پروا به نه ساتې. څوک به درته په خیرخواهۍ کې هغه کوي، خبرې کوي چې خیر ده ته خیرخواه یم، ته خو ساده یې نه پوهېږې، داسې کول پکار دي. نو ستا بچي دي، نو داسې کار نه دی پکار، لږ ځان هوښیار جوړ که، ته لږ ساده یې نه پوهېږې. نو داسې خلکو د ملامتیا نه ډارېږي. هغه خلک چې بد ردې ورپسې وایي، کنځلې ورپسې کوي، هغې نه نه ډارېږي. ولا یخافون لومة لائم. وروستو الله فرمایي ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء. دا 6 صفتونه دا دومره اسانه نه دی. الله فرمایي دا د الله په فضل باندې کېږي.